السلام علیکم دوستانو، د نن تازه لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. ډاکټر عبدالله او ګڼ شمېر نور افغان سیاستوال له طالبانو سره د خبرو کولو لپاره نن قطر ته ځي. د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله نن د جمعې په ورځ له ځینو نور افغان سیاستوالو سره یوځای قطر ته ځي او هلته به د طالبانو د مشرانو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي. د ډاکټر عبدالله د دفتر یوه چارواکي وویل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یونس قانوني، کریم خلیلي، محمد ماکیک، سلام رحیمي، عبدالرشید دوستم، ګلبدین حکمتیار، فاطمه ګیلاني او ځینو نور سیاستوال به هم له نوموړي سره په دې سفر کې شامل وي. د اتلو نیوز د خبر له مخې د ډاکټر عبدالله د دفتر مرستیال مشر اسدالله سادتي وایي تمه ده چې په دې سفر کې به د سولې په اړه ځینې لاسته راوړنې ولري او یا به د سولې په اړه د طالبانو له دریځ څخه خبر سي. سادتي وایي له طالبانو سره د افغان سیاستوالو پلاوي مهمه اجنډا پر اوربند ټینګار کول دي. د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي غړی او ویان نادري وایي طالبانو د اوربند لپاره شرط په توګه خپلو 20,000 بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. ښاغلی نادري د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د 15,000 بندیانو خوشې کول د افغانستان د خلکو لپاره سخته تجربه وه. جګړه ونه درېده بلکې تیزه سوه. د خلکو د ملکیتونو خرابي او د خلکو وژنو شدت پیدا کړ. د حل لاره دا ده چې راځئ د جګړې پر دایمي بندېدو اتفاق وکړو. طالبانو د نادري د دغو خبرو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي چې ګواکې دوی د خپلو نورو 20,000 بندیانو د خوشې کېدو او له تور فرصته د خپلو مشرانو د نومونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د 3 میاشتني اوربند بحث په داسې وخت کې کېږي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د څو اونیو راهیسې په څو ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي او دواړې خواوې ادعا کوي چې یو بل ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. طالبان وایي چې دوی یو پلان لري چې 3 میاشتې اوربند وکړي، خو د 3 میاشتې اوربند څخه مخکې د دوی 20,000 بندیان خوشې کړل سي او د مشرانو نومونه دې د ملګرو ملتونو د تور لیست څخه وایستل سي. تر اوسه معلومه نه ده چې افغان حکومت د طالبانو دغې غوښتنې ته څه جواب ورکوي، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون وروسته د بین الافغاني خبرو د شروع کېدو سره افغان حکومت د طالبانو 15,000 بندیان خوشې کړل. ښاغلی نادري وویل چې د طالبانو دغه اوسنۍ غوښتنې ډېرې درنې دي، ځکه وایي چې یوازې د 3 میاشتو د اوربند لپاره 20,000 بندیان خوشې کېدل غواړي، خو وایي د تیرو 50,000 بندیانو په بدل کې هم جګړه ونه دروله.